د راشد خان پرله پسې ناستې د امنیتي مسؤلینو سره. راشد خان څه غواړي او امنیتي مسؤلین ولې له راشد خان سره لیده او کاته کوي؟ ملګرو راځئ چې ویډیو وګورو څه روان دي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان او مرستیال لوبډلمشر اصغر افغان د ملي امنیت شورا سلاکار ډاکټر عبدالله محب سره لیدنه ترسره کړې ده. د ملي امنیت شورا له دفتره په خپاره شوي خبر کې ویل شوي چې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر عبدالله محب د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو راشد خان او اصغر افغان سره وکتل. دا لیدنه پرون ترسره شوې ده چې د ملي امنیت شورا دفتر یې ماسخوتن ناوخته انځورونه خپاره کړي دي. په دغه لیدنه کې عبدالله محب له لوبغاړو مننه کړې چې د هیواد ښکلي او ویاړلي بیرغ یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رپول او ویاړونه یې ګټلي دي. همداراز عبدالله محب لوبغاړو ته د حکومت د هر راز ملاتړ ډاډ هم ورکړ. د یادولو ده چې تر دې مخکې راشد خان د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین جنرال خوشحال سادات سره هم ناسته کړې وه چې انځور یې په ټولنیزه رسنیو ډېر لاس په لاس شوی و، خو دواړه د انځور په تړاو هیڅ هم نه و ویلي. یاد دې وي چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې راشد خان د بند امیر خامارانو او اصغر افغان د کابل بازانو لوبډل مشران و. د اصغر کابل بازان په دویم کوالیفایر لوبه کې د راشد خان بند امیر خامارانو مات کړل. همداراز په پایلوبه کې د بیا محمد نبی میساینک اتلانو د بند امیر خامارانو ته ماتې ورکړه.